بسم الله الرحمن الرحیم. همدارنګه موږ کولی شو چې الکایل بنزینونه دا د پټرول څخه په لاس راوړو. نو موږ سره چې کوم الکانونه دي او د دې منګه کتلستی ریفارمینګ وکړو. ریفارمینګ بیا جوړول څه ده. نو دې کې دې نه موږ کولی شو چې موږ اروماتیک مرکبات لاسته راوړو. مخکې مې ویلی دی. او دغه کتلستی ریفارمینګ کې موږ څه کوو؟ یو سایکلایزیشن کوو، کړه پکې جوړو. کله چې سایکلایزیشن وشو بیا اروماتایزیشن کوو. مثلا ما سره هپټان دی. یو دوه درې شپږ اووه، یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه. دا نارمل هپټان دی. نو د ده زه اول سایکلایزیشن کوم د کرومیم اکساید سره. څه ده؟ تودوخه درجه ښه لوړه. نو اول به دې کې سایکلایزیشن وشي. صحیح ده. نو میتایل سایکلوهکسان به جوړ شي او همدا به بیا بدل شي دشته په همدې ریاکشن کې دا به بدل شي ټلوین ته. همدارنګه هپټان کې ما سره مثلا سایکلو بیا ما سره میتایل سایکلوهکسان دی او د دې ریاکشن زه د سلینیم سره وکړم 225 ډیګري سینټیګریډ کې. نو دې نه ما سره ټلوین چې دا جوړ شي. نو د نفت نه الکانون لاس راځي او د هغې موږ کتلستی ریفارمینګ وکړو. نو هغې نه موږ کولی شو چې اروماتیک هایدروکاربن لاسته راوړو. صحیح ده. اوس که مثلا داسې ما سره چې ډای میتایل سایکلوهکسان دی، دا ډای میتایل سایکلوهکسان دی او د دې ریاکشن زه د پلاټینیم او پلاډیم څخه یا پلاټینیم او پلاډیم دې څخه وګو. نو به سایکلایزیشن دې کې شوی د مخکې نه، دې کې به یوازې اروماتایزیشن وشي. لکه نو کو اوږد زنځیري خلاص زنځیري هغې لپاره سایکلایزیشن ضرور دی. او که مخکې نه کړی شوی خو اروماتیک نه دی، نه هغې به اروماتایزیشن خالي وشي. لکه نو په صنعتي لیول باندې تخنیک کې موږ الکایل بنزین جنرالي نفتو څخه او د ډبرو سکرو څخه دا په لاس راوړو. صحیح ده. نو دې کې موږ د نفتو څخه موږ څنګه کولی شو چې لاس راوړو؟ پټرولیم چې دی که نه، نفتو څخه پټرولیم دې ته راک آیل وایي، د تیږو تیل. راک پټرو مطلب نه دی، راک
اول یې مطلب نه دی تیل